دا مینو خان مینو ده چې په ټیک ټاک لایو راځي. لایو سره سره چې دی دې ته مختلفې کنځلې کېږي، مختلفې خلک ټارچر کوي. دا هم زاید دی چې دا ویډیو به تاسو کتلي وي چې دې ویډیو کې دې څه ضد کنځلې کړي دي مینو خان مینو له. خو زما هغې جینکو ته دا خواست دی، دا یو درخواست دی چې په ټیک ټاک باندې مه راځئ او خپل عزت در باندې ګران وي نو کور کې کښېنئ او د ټیک ټاک نه یې استعفا واخلئ. ټیک ټاک نه بیخي توبه کوئ چې څومره هم غلطیانې دنه شوي که نه نو الله ته توبه وباسئ. راځئ مخکې ویډیو راسره فل وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو پیله به تاسو دغه ویډیو کتلي د مینو خان مینو چې موږ به نن خبره کوو د مینو خان مینو چې دا ملګرو تاسو ته به پته چې په ټیک ټاک باندې هغه وار وار راځي او په ټیک ټاک باندې لایو کې هغه دغه کنځلې کوي. هغې ته چې دی نو دغه کم ټیک ټاکران ناستې دي، کم ورسره څوک لایو راشي نو هغه ته مختلف ډیمانډونه کوي یا مختلف ټارچر کوي، ډېرې زیاتې کنځلې کوي. موږ چا باندې تنقید نه کوو، موږ به را اصلاح کوو. موږ بر اصلاح دې وجه باندې کوو چې یاره هغه خویندې میندې زما چې کومې په کورونو کې ناستې دي هغه دې فن ته دې ټیک ټاک ته راتلل غواړي نو هغوی ته هم چې د خدای دپاره دې ګندګۍ له مه راځئ. ولې چې دې له رالې که نه نو ستاسو عزتونه ستاسو هر څه به لیلام شي، بیا به ډېر زیاتې خفه یې. که تاسو وګورئ که نه ما بله ورځ یو ویډیو اپلوډ کړی وه، تقریبا زما د چینل کې به پرته هم وي، داسې ډېرې ویډیو ما خېجولي دي چې بیا دغې جینکو نه غلط ریکارډینګونه وشي، غلطې ویډیوګانې ترې وشي، بیا دوی ډېر زیاتې خفه وي. بیا دوی په خپل چل نه پوهېږي چې یاره اوس موږ څه وکړو، بیا خودکشي اکثر ډېرې وکړي او مړه شي. خو زه هغې جینکو ته هم ویم چې اوس هم په ټیک ټاک باندې راځي، لایو راځي، د هغې سړو سره راځي، د هلکانو سره راځي او کنځلې ورته کوي، مختلف ډیمانډونه ترې کوي. زه هغوی ته وایم چې د الله دپاره د الله د قهر نه ویرېږئ چې دغه پرېږدئ، د دغې نه توبه وباسئ، د دغې په ځای کور کښېنئ، په بولقه کې ګرځئ چې ستاسو مخ هم قدرې څوک ویل نه وي. ولې چې زموږ اسلام موږ له دا اجازت نه راکوي چې یاره موږ خپل میندې خویندې چې دي هغه موږ ټیک ټاک له راولو، موږ دې د ټیک ټاک نه په هغوی پیسې ګټو. نو دغه زموږ یو مات ګوډ میسج دی. زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل چې دی دا لازمي سبسکرایب کړئ. که زموږ ویډیو ستاسو خوښېږي نو لاندې کمنټ کوئ. انشاءالله پر روان کوم ټاپک چې ستاسو ویډیو خوښوي موږ به تاسو ته کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.